28 کلن وسیم خان د انارو د اخیستلو لپاره د کوټ ښار د پشین سټاپ سیمې ته راغلی دی. چیرې چې د افغانستان د کندهار انار ترلاسه کیږي. وایي چې د نورو انارو په پرتله باندې دا ډیر خواږه او په زړه پورې دي. د په خبره چې پخوا به د ټول کور لپاره یې اخیستل، خو اوس یې د ناروغ لپاره هم توان نه لري. لوی سبب یې دا دی چې بیې یې ډېرې زیاتې شوي دي. دلته یار موږ راغلي د انار دپاره، موږ مریض دی، انار چې شته ګران دی. اوس موږ وګوره دا ګرانۍ کې یو دانه اخیستلی دی، هغه هم په 200-250 باندې. مخکې ارزان و 200-300 کیلو، اوس 400 اوسو. تاجران وایي چې خلک د افغانستان انار ډیر خوښوي، خو اوس ګڼ شمېر خلک یې د اخیستلو توان نه لري. پخوا به دا ډیر زیات راتلل، خو اوس کم سوي دي. سید انور له تیرو 12 کالو څخه انار خرڅوي. په افغانستان کې نو 3 علاقې دي، ارغسان د ارغنداو دی او کابل خواته علاقه دی. د درو سرو علاقو انار 3 سره زورور دي، خو ارغسان چې دغه ډېر مشهور انار دی، هم په دانه زورور دی، هم غټ هم دی، سره هم دی، دانه تک تور دی. او بل د بلوچستان انار دی، بلوچستان انار نو تر ودې اکثره انار دانه ځي وځي یا ورور جانه په دوایانو کې استعمالیږي. او 6 کال نو بارډر څه مسلې وې سر بیا خلکو دغه خرڅول، لیکن هغه د خوراک لپاره نه دی، هغه د دوایانو د دې شیانو لپاره څه مخکې لا شو چاودلې راتلو 6 کاله چاودلې هم نشته، نه راتلی سي، ولې ټکس یې زیات، هغه نو بیا منډۍ والا ته تاوان کوي. د کوټي چمبر اف کامرس مشر غړي بدرالدین کاکړ وویل چې حکومت اوس پر 1 کیلوګرام باندې 100 روپۍ ټکس لګولی دی. د دوی په خبره چې پخوا به پر 1 ټن انارو باندې 1,08,000 ټکس و، خو اوس 1,90,000 روپۍ ته رسېدلی دی. تاجران دا خبره هم کوي چې تیر کال هم له کندهار څخه پاکستان، هند او نورو هیوادو ته تر 90,000 ټنه انار استول سوي وو. د دوی په خبره چې 6 کال پاکستان ته له افغانستان څخه د انارو د تجارت کچه ډیره کمه سوې ده. د پاکستان کسټم لخوا بیا وویل چې د افغانستان په غوښتنه باندې پاکستان حکومت پر تازه میوو باندې ټکس 10,000 روپۍ له وړاندې کم کړی دی، خو تاجران بیا په ټکس کې نور هم د کمۍ غوښتنه کوي. خلک وایي چې اوس دوی انار نشي خوړلی. د ګرانۍ کې څنګه کوو، بس دغه ریکویسټ دی وزیر اعلی چې دا مال سستا وکړي. ډېر خند غریب هم خوري، امیر هم خوري. غریب خلک وایي چې د موجوده ګرانۍ له سببه څخه اوس د دوی کورنۍ د انارو د میوې له خوړلو څخه بې برخې دي. حمید سمسور، VOA ډیوا، کوټه.